بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پر روغ جوړ خوشاله او آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د جمعې مبارکې د شپې ډیره خاص او عظیم الشانه وظیفه بیانوم. محترمو، دا وظیفه د الله جل شانه د یو مبارک نوم یا وکیلو او د سورة الفاتحه ډیره علی شان عظیم الشانه وظیفه ده. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د ستاسو د زندګۍ او د ژوند تمام حاجتونه چې ناممکنه حاجتونه او مقصدونه وي، الله جل شانه به مو دغه حاجات پوره کړي. دغه مقاصد او دغه جایز خواهشات به مو الله جل شانه پوره کړي. دغه شان زما محترم په مشکلاتو کې تاسو راګیر یې، په پریشانو کې تاسو راګیر یې، بیمارو کې راګیر یې. الله جل شانه به مو دغه مشکلاتو نه، دغه پریشانو نه، دغه بیمارو نه او دغه مصائب او تکالیفو نه به الله جل شانه تاسو ته نجات عطا فرما کی. دستاسو په زندګۍ کې به سکون، اطمینان، راحت او آرام الله جل شانه راولي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین ته دا درخواست دی چې ویډیو اسه هم تاسو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او لا تر اوسه پورې مو دا چینل سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما محترم په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو د ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو دا وظیفه دا عمل د جمعې په شپه باندې کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ. زما عزتمندو، دا عظیم الشان وظیفه د جمعې مبارکې په شپه کول دي او تاسو ته محترم پته ده چې د جمعې شپه څومره برکات دي، د جمعې د شپې څومره برکات دي او د دې څومره فضایل دي. عزتمندو، تاسو ټولو ته معلومه ده د حدیث شریف مفهوم دی چې یو مسلمان بنده د جمعې په شپه باندې وفات شي، نو هغه ته الله جل شانه د شهادت عمره ثواب ورکوي. یعنی داسې شوه چې دی د الله تعالی په لار کې شهید شوی دی. دغه شان زما محترم د جمعې په شپه باندې مونږ پکار دی چې په نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې ډیر درود شریف وایو. ځکه چې څوک نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وای، نو دغه درود شریف ملائکه ورسي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای چې فلانی او د فلانی زوی پتا باندې د درود شریف ویلې ده. دا رنګ زما عزتمندو چې څوک درود شریف یو پیرو وي، الله تعالی پاغه باندې لس رحمتونه را لېږي. نو مونږ ته پکار دي چې د جمعې په شپه باندې درود شریف ډیر زیات اهتمام وکړو. ان شاء الله تعالی الله رب العزت و مونږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام به هم په خوب کې د جمعې په شپه باندې ښیي. دا رنګ زما عزتمندو ورپسې د جمعې ورځ ده، دی له سید الایام ویلی شي، ټولو ورځو سرداره. نو زما عزتمندو، دا د مسلمانانو د پاره د امت محمد صلی الله علیه وسلم د پاره الله رب العزت د اختر یو ورځ ګرځولې ده. نو زما محترم د جمعې شپه د جمعې ورځ دا ډېر مبارک ساعتونه دي، وختونه دي. نو چې کله تاسو د جمعې مبارکې په مبارک شپه باندې د جمعې مبارکې چې کوم سید الایام ده، په دغه ورځ باندې تاسو وظایف وکړئ
او بیا هغه وظایف چې د الله رب العزت د نومونو او د قران شریف د کلام الله قران عظیم الشان وظیفه وي نو داغه به څومره برکات وي داغه به څومره فضایل وي نو چې داغه نه پس تاسو دعاګانې وغواړئ د بهترینو وختونو کې تاسو دعاګانې وغواړئ نو ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تاسو یو دعا هم نرات کوي تاسو تمام مشکلات و الله جل شانه ختم کی تاسو هر قسمه پریشانی چې وی الله جل شانه به ختم کی تاسو هغه جایز خواهشات او جایز مقصدونه او هغه ناممکنه حاجات چې هغه تاسو په نظر کې و ناممکنه وي خو لیکن د الله جل شانه په دربار کې هیڅ یو کارم ناممکنه نشته زما محترم او تاسو دا وظیفه ضرور د جمعې پښپا باندې وکي ډیر الله جواب طاقتور وظیفه ده او عمل ده د تاسو په ژوندۍ کې چې څه قسمه حاجتونه وي ناممکنه حاجتونه ولې نه وي ان شاء الله تعالی الله جل شانه به هغه د دې شپې په یوې شپې په عمل سره د یو عمل سره به الله جل شانه تاسو د تمام حاجتونه پوره کړي زما محترم او هغه حاجتونه چې تاسو داغه د پوره کېدو نه نا امید یې داغه نه مایوس او تاسو دا وای په ذهن کې دا وای چې زما دا کار نه کیږي زما دا مشکل او پریشانی نه ختميږي نو زما عزتمند هم د دې لپاره تاسو دا وظیفه کوي ان شاء الله تعالی نا امید حاجتونه نا امید پریشانی مشکلات و ما الله جل شانه د دې یوې شپې په وظیفه سره ختم کی تاسو الله جل شانو خپل مقصدونو کې څنګه کامیابی نو محترم او د دې لپاره تاسو دا وظیفه دا عمل وکړئ ان شاء الله تعالی الله رب العزت به مو دغه مایوسی او دغه ناامیدی ختم کړي او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف لازم تاسو ته مکمل طریقې کار او ترتیب د دې بیانوم طریقې کار او ترتیب د دې دا دی چې کله تاسو د جمعې په شپه باندې د ماسخوتن منځ وکړو نو بیا به یو ځان لځای کې تاسو کې نه چې تاسو توجه او دیان برابر وي یو خاموش ځای کې ځان لځای کې به تاسو کې نه او بیا به تاسو درود شریف شروع کړئ درود شریف په زما محترم او تاسو به 3 مرتبه 3 پیره به درود شریف وایي بهتره خبره دادا چې هغه درود شریف چې مونږه په مانځ کې وایو یعنی درود ابراهیمی هغه به تاسو وایي بیا به زما محترم او 41 مرتبه یو سلوخ پیره به تاسو سورۃ الفاتحه و یعنی الحمدلله رب العالمین ولا الضالین امین پورې کله چې 41 مرتبه سورۃ الفاتحه وي نو بیا به 1100 مرتبه یو لسو پیره به تاسو وایي یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو خو زما محترم دا خبره یاد ساتئ چې پړومبي ځل باندې اوله پیره باندې تاسو یا وکیل وایي نو جل جلاله ور سره خامخا تاسو وایي کله چې مو 1100 مرتبه یا وکیل او د دې ور د وظیفه مو کړله نو بیا به د دې نه پس 41 مرتبه یو سلوخ پیره به تاسو سورۃ الفاتحه وایي او بیا به اخره کې چې کوم درود شریف مو مخ کې ویل او بیا به درود شریف 3 پیری وایي بیا به د الله رب العزت نه په عجزه سره توجه دیان سره به د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړي پوره امید سره برواسی سره توکل سره چې ان شاء الله تعالی الله رب العزت به ضرور زما د حاجتونه پوره کوي زما د مشکلات او پریشانی بیماری به ختمي زما د جایز خواهشات او جایز مقاصد به الله جل شانه تر سره کوي زما عزتمندو ډیر مبارک عمل ده مبارک شپه ده عزتمندو تجربه شرط ضرور په دې باندې تاسو نن تجربه وکړئ ان شاء الله تعالی ډېر فواید او ثمرات په تاسو په خپل سترګو باندې ووینئ زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډېر زیاته خوښی وي که ویډیو خوښی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د الله پامان